لري. اوله ګټه تقوا انسان ته بصیرت او پوهه ورکوي، ځکه چې الله تعالی فرمایي ای مؤمنانو تقوا وکئ نو تاسې ته به فرقان درکول سي. فرقان د ښه او بد، د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکي ته وایي. دویمه ګټه تقوا د انسان په ټولو چارو کې اصلاح راولي، ځکه چې الله تعالی فرمایي تقوا خپله کړئ او سمې ویناوې کوئ، الله تعالی به ستاسې اعمال سم کړي او ګناهونه به مو وبخښي. دریمه ګټه تقوا د مشکلاتو څخه د وتلو لار ده. الله تعالی فرمایي چا چې تقوا وکړه هغه ته به د وتلو لار ورکړو. څلورمه ګټه تقوا د رزق د پراخي سبب ګرځي. الله تعالی فرمایي او بې حسابه روزي به ورکو. پنځمه ګټه تقوا د همیشني نعمتونو سبب ګرځي، د کامیابۍ سبب ګرځي. الله تعالی فرمایي متقیانو ته کامیابي باغونه او انګور دي.